سرخ ولسوالۍ کې طالبانو د والي غونډه بمبار کړې. تېره ورځ د لوګر ولایت سرخ ولسوالۍ ته د یاد ولایت والي، امنیه قمندان او د ملي امنیت رئیس په ګډون ګڼو لوړپوړو چارواکو د لسګونه سرتیرو او ټانګونو په بدرګه سفر کړی و. دغه سفر چې د امنیتي ځواکونو د ستاینې په موخه ترسره شوی و، پکې ځواکونه وهڅول شول ترڅو خپلې پوستې او مرکزونه وساتي او په شا تګ ونه کړي. دغه مجلس ته د لوګر والي محمد اجمل شاپور وینا کوله او امنیتي ځواکونو ته ویل چې که څه هم په تیرو ورځو کې ګڼو عسکرو ژوند له لاسه ورکړی، خو باید وپوهیږي چې دوی شاتګ نه کوي او پوستې به خامخا ساتي. یوې سرچینې رسنیو ته ویلي چې د والي د وینا پر مهال د طالبانو ډرون الوتکې پر غونډه څو بمونه غورځولي چې غونډه خرابه شوې. والي او ورسره چارواکي سمدلاسه له سیمې وتلي، خو د والي 3 ساتونکي وژل شوي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی که څه هم برید نه مني، خو ځایي خلک بیا وایي والي او ورسره چارواکي د ټانګونو پر مټ له یوې سختې جګړې وروسته د ولسوالۍ مقام ته ورسېدل او د غونډې پر مهال د طالبانو د الوتکې برید هم تاییدوي چې غونډه یې سره وشیندله.